نو ریل ګاډي کې مونځ کیږي که نه کیږي؟ او آیا مثلا مخکې بل ځای کې سټاپ را روان دی او هغه سټاپ باندې هغه ودرېږي او د مونځ ټایم هم شته او خامخا یو سړی ریل ګاډي کې مونځ کوي، نو دله انتظار کول پکار دي که نه چې سټاپ باندې به وکړم؟ ځکه ریل ګاډي اکثر سټاپونو باندې ودرېږي او سټیشنو باندې ودرېږي او هلته هغه وخت هم ورکوي. نو څه کول پکار دي؟ آیا چې چا مونځ وکړو سره د دې نه چې سټاپ باندې وخت ورکېدو نو د ده مونځ ادا شو که نه؟ او ریل ګاډي کې مونځ ادا کېږي. که سټاپ باندې ریل ګاډي ودرېږي او که نه ودرېږي د هغې سره ستا کار نشته. او د مونځ خپل ټایم شو او مستحب ټایم دی او ته مونځ کول غواړې او ریل ګاډي کې ناست دی، نو په ریل ګاډي کې عزتمند مونځ کېږي. د ریل ګاډي د مونځ مثال داسې دی، فقهاو بیان کړی، مثلا یو بیل ګاډی دی، د غوا ګاډی دی او دغه رنګې د سنډا ګاډی، سنډا پسې خلکو شاته چې کوم دی دا ګاډي تړلی وي، او یو داسې ګاډی وي چې څاروی ځان پسې هغه راکاږي، د څاروي د پاسه نه وي او د څاروي نه شاته وي او دا څاروی ځان پسې راکاږي. نو که په شاته هغه سورلی باندې ته مونځ کې نو ستا مونځ ادا کېږي. وایي دا مونځ داسې دی لکه چې په تخته باندې سړی ولاړي مونځ کوي، په تخته باندې د سړي مونځ ادا کېږي، په ځمکه باندې ادا کېږي. نو دقه رنګې دغه بیلګاډی او دغه غواګاډی ده هم د سریر په شان دی، د یو تختې په شان دی. تا په تختې مونځ وکړو نو چې ریل ګاډي ته وګورې دا هم دقه شان دی. انجن د دې نه مخکې وي، دا نورې ډبې ورپسې وروسته وي، دا ټولې ډبې د انجن د پاسه نه وي، دا انجن دا ځان پسې راکاږي لکه څنګه چې سنډا ځان پسې ګاډی راکاږي. نو بیا هغې باندې مونځ کېږي. نو مونځ که بالفرض په هغه په سټاپ ودرېږي، ستا خوښه که هلته کې او که دلته کې. البته که ته ودرېدې شي نو قیام فرض دی، نو په ریل ګاډي کې به ودرېږي، په ولاړه به مونځ کې چې تر څو پورې په ولاړه او په قیام باندې قادرې او وس دې وي نو بیا به په ناسته باندې مونځ نه کېږي. او که نه ته بیمارې یا ته مثلا د زړه نه کمزوری را پرېوځې او یا بوډای او په ریل ګاډي کې صحیح طریقې سره نشي ودرېدلی، نو که تا بیا عزتمندو په ناسته باندې مونځ وکړو هم ادا شو، بلکل ادا کېږي. البته هغه ګاډي چې کوم مثلا د انجن د پاسه وي، یا کوم هغه ګاډي مثلا پخوا به خلکو د اوښانو د پاسه کیجاوې جوړې کړې وي، هم د دې سنډاګانو د پاسه به کیجاوې جوړې کړې وي، غټې غټې به جوړې کړې وي، هم د دې د پاسه به کېناسته. نو چې د مونځ ټایم شو نو فقهای کرامو به هغې کې ویلي چې دې کې کوشش کول پکار دي چې تا ته موقع میلاویږي نو لاندې به مونځ کې په دغه کیجاوه باندې به نه کې او دغه څاروي د پاسه به نه کې. خو که عذر دی ځای نشته یا بله طریقې نشته بیا په هغې باندې مونځ کېږي، خو هغې کې به عذر ته ګوري. او ریل ګاډي کې د عذر ضرورت نشته دی، بس ریل ګاډي کې که انسان ریل ګاډي کې دننه مونځ کوي او که بار په سټاپ باندې کوي، دا دواړه صورتونه د دې د مونځ دپاره څه شی دي؟ صحیح دي او د ده مونځ ادا کېږي. نو دې وجې نه ادا کوي. عام بسونو کې او دا نورو بسونه دا نور ګاډي چې کوم دي نو دا د دې نورو دغه په شان دي، دې کې هم دغسې انجن دي ځان پسې راکاږي، خو دغه کې اکثر ځای نه وي، د مونځ کولو ځای نه وي پکې. نو دې وجې نه هغې کې بهتره دا ده چې کله په سټاپ ودرېږي نو ته به لاندې مونځ کوې، ځکه هغې کې قیام نه کېږي، داسې د ولاړې ځای پکې نه وي چې ته ودرېږي. او ریل ګاډي کې او جاز کې خو د هغې باقاعده بندوبست دي، نو دې وجې نه دې ګاډو کې نه دي کول پکار. خو که داسې وخت راغلی چې ګاډي والا ګاډی نه ودرئ، ګاډي والا ګاډی نه ودرئ، او بله څه طریقه نه د مونځ قضا کېږي، نو چې کوم انسان په ناسته باندې دغلته موکړلو په هلته مونځ ادا کېږي، ځکه اوس خو عذر شو که نه. بې بعضو عالمانو لیکلي دي چې دلته چونکې قیام هم ونه شو او پوره قبلې ته مخ کول هم پکې رانل، نو بیا وروسته د دې قضا کول پکار دي. او بعض عالمان وایي چې بس په دقه وخت کې ته هم په دقې باندې قادره وې نو نور دې څه کولی نه شو، نو او په هغه خپل ټایم دې خپل الله ته حاضري پیش کړې ده نو مونځ دې ادا شو. نو د دې دواړو ګنجایش د دې خبرو پکې شته.